په جلال آباد ښار کې د ریحانې په نوم د یوې 12 کلنې نجلۍ په بدن د الله جل جلاله بېلابېل نومونه څرګند شوي. نوموړې نجلۍ وایي چې په مخ، لاس او پښه یې وروسته له هغه د الله جل جلاله او محمد صلی الله علیه وسلم نومونه ښکاره شول چې د 2 میاشتو په اوږدو کې قرآن کریم ختم کړ. ریحانه بیبي زیاتوي چې د ماسخوتن تر لمانځه، نفلونو او تلاوت وروسته راته په خوب کې ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغی. قرآن کریم را او زما په سر لاس راکش کړ او راته یې وویلې چې ته بیبي یې. تر ویښېدو وروسته مې د بدن په ځینو غړو د الله جل جلاله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نومونه ښکاره شول چې تر هر اوداسه وروسته یې رنګونه او نومونه بدلیږي. نوموړې وایي چې یاده موضوع مې سحر له خپلې کورنۍ سره شریکه کړه. د یادې نجلۍ تره وایي چې ریحانه بیبي په خپل کور کې د قرآن کریم تلاوت کوي، ښوونځي ته ځي او ډېره دینداره نجلۍ ده. د نوموړې نجلۍ یو تن نږدې خپلوان ورته کیسه کوي او وایي چې د دې ناشنا خبر په اورېدو سره مې دغه موضوع له شرق تلویزیون سره شریکه کړه. نوموړی وایي چې دا د قرآن کریم د تبرک، فضیلت او سپېڅلتیا ښکارندویي کوي او هیله ده چې له مخې یې په افغانستان کې سوله، امنیت او آرامي ترسره شي. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم په پلازمینې کابل کې دې ته ورته د یوې نجلۍ په بدن د الله جل جلاله نومونه څرګند شوي وو چې له بېلابېلو رسنیو څخه یې خبرونه خپاره شول.